سلامونه. متاسفانه نن شپه 12 بجې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول په شرقي ولایتونو کې تیز او شدیده زلزله شوې ده. د دغه زلزلې له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. متاسفانه کونړ بیا هغه ولایت دی چې د دغه مرګ ژوبلې کچه پکې بیخي ډیره ده. خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي. په ځانګړي ډول د کونړ په دیوګل دره، مرکز اسداباد او نورو خواوشا سیمو کې زلزله بیخي تیزه وه او لامل یې دا و چې ویل کېږي د اسداباد شاوخوا سیمې د دغه زلزلې اصلي مرکز و. ویل کېږي چې په دیوګل دره او نورو سیمو کې د کورونو چتونه لوېدلي، ماشومان او ښځې تر خاورو لاندې شوي دي او مهمه دا ده چې په دغسې وخت کې بیړني اقدامات وشي. طبیعي ده چې د سیمې خلک به رسېدلي، هغوی به ځانونه هم رسولي، ټپیان یې روغتونونو ته هم رسولي. د اسداباد مرکزي روغتون ته هم ټپیان رسول شوي دي. ویل کېږي چې په اسداباد کې د کونړ پوهنتون یو محصل چې روغتون ته وروړل شوی هلته یې ساه ورکړې ده. همداراز په د دیوګل درې په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د ښځو او د ماشومانو په ګډون د ګڼو کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه دي. ځینې کورنۍ لا هم تر خاورو لاندې ایسارې دي، په هغوی باندې د خټینو کوټو چتونه ورلوېدلي دي. متاسفانه له یو خوا لوږه شي، فقر شي، اقتصادي غربت شي او له بلې خوا دغه ډول څپې دا ډېرې ځورونکې او خطرناکې دي. بهر میشتي هیوادوال هم باید په دغو حالاتو کې بیړنۍ مرستې وکړي، افغانستان ته د خپلو کورنیو غړو ته پیسې ولیږي، هغوی هلته ورولېږي تر څو نغدي کومکونه وکړي. د دې ترڅنګ د کونړ خلک غیرتي خلک دي، میړني خلک دي، په بیلابیلو ناورینونو کې د افغانستان د خلکو سره ودرېدلي دي، ولاړ پاتې شوي دي. هغوی به د خپلو دغو هیوادوالو سره د خپلې خولې مړۍ نیمه کړي، خپلې کوټې به ورسره نیمې کړي، خپل کورونه به ورسره نیم کړي. خو هلته هم خلک بېوسه دي، ناچاره دي، کیدای شي ټول دومره توان ونه لري. نو مهمه ده چې بیړني پنډغالي جوړ شي، د سرپناه لپاره بیړنۍ خیمې ولېږدول شي، همداراز روغتیایي مرستې ولېږدول شي، خوراکي مرستې ولېږدول شي. له ښه بخته په افغانستان کې ګڼې مرستندویه موسسې، نړیوالې مرستندویه ادارې، زموږ خپل خیریه بنسټونه دي چې هغوی به حتمي اقدامات کوي. خو دا اقدامات باید بیړني وکړي، ژر تر ژره یې وکړي. خلک جدي مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ باید هغه کسان چې تر خاورو لاندې دي، هغه کورنۍ چې تر خاورو لاندې دي، د هغوی د رایستلو دپاره هم بیړني اقدامات وشي. که څه هم ما چې معلومات وکړل په دیوګل دره او د کونړ بیلابیلو سیمو کې خلک لاس په کار شوي دي. د کومو خونو چتونه چې پریوتي، د کومو کورونو دیوالونه چې پریوتي، کوم انسانان یې لاندې شوي، د هغوی د ژغورلو لپاره هڅې روانې دي. خو په کافي توګه نه دي، ځکه خلک د ژغورنې لپاره هغه ډول امکانات چې په کار دي هغه امکانات نه لري. نو په دغه بیړنیو حالاتو کې لاسنیوی په کار دی. د دې ترڅنګ په ننګرهار کې هم بیلابیلو سیمو کې 15 تنه تر اوسه د دغه زلزلې له امله متاسفانه شهیدان شوي دي. تقریبا 15 نور کسان د معلوماتو له مخې مرکزي روغتون، ولایتي روغتون ته د ننګرهار استول شوي دي. 2 ماشومان په دغه 15 شهیدانو کې دا د درې نور ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې د کور یو چت پرې پریوتی دی او دوی دا ماشومان پکې شهیدان شوي. ممکن د دغه زلزلې تلفات او مرګ ژوبله نوره هم ډیره شي او دا بحران ژور دی. زموږ د معلوماتو له مخې لسګونه کورونه هم په ننګرهار، هم په کونړ او بیلابیلو ولایتونو کې نړېدلي دي، انسانان یې ورلاندې دي. او په دغسې حالاتو کې د ټولو هیوادوالو اتحاد په کار دی، یووالی په کار دی. که هر څوک هر ډول سیاسي نظریه لري، په دغسو حالاتو کې خپلې سیاسي نظریې، خپل فکرونه دا څنګ ته پرېږدئ. په دې باندې فکر وکړئ چې موږ د خپلو دغو وطندارانو سره، د دغو اړمنو کسانو سره، د دغو زلزله ځپلو کورنیو سره څه ډول مرستې کولی شو، د دوی څه ډول لاسنیوی کولی شو. که د یو چا یو لسګون هم له وسې کېږي چې مرسته وکړي، باید له دغو کورنیو یې ونه سپمئ. او زه په دې ډاډه یم چې زموږ افغانان په دې کارونو کې تکړه دي. کونړیانو همیشه په دغسې حالاتو کې د افغانستان په نورو ولایتونو ننګ کړی، همدغسې د ننګرهار او نورو ولایتونو اوسیدونکو. نو مهمه ده چې په دغسې سختو شیبو کې، په دغسې سختو حالاتو کې
د دغو زلزله ځپلو لاسنیوی وشي، د دغه فقیرو او بېوزلو کورنیو لاسنیوی وشي، نو دا به تر ټولو لوی کاري. الله دې وکړي چې په راتلونکي کې افغانستان د دغسې غمیزو، د دغسې ناورینونو، د دغسې طبیعي آفتونو او د دغسې زلزلو او نورو مرګ ژوبلو او نورو بدو حادثاتو نه الله تعالی وساتي. آمین. افغانستان دې تل آباد وي او افغانان دې له هر آفته، له هرې بدمرغۍ په امان وي. مننه.